پښتو مووی ایکسپلینیشن پریزنټینګ ران کرن پارت 2 د دې سیریز اولنې پارت می ایکسپلین کړی دی که چاته تاسو هغه نه کتلی نو هغه در سره ضرور وګورئ د کهانی په شروع کېدو کې یو جینۍ په یو موټر کې اوښایي او د دې جینۍ نوم کیمبرلي او دا کیمبرلي د فلمونو اکټره هم دی او دا کیمبرلي د یو شو دپاره د ویسټ ورجینیا ځنګل ته روانه وي او دا خپل منیجر سره په موبایل خبرې هم کوي او دا کیمبرلي سیکي چې دا لاره په یو دوه لارو کې تقسیم شوې وي نو دا کیمبرلي خپل موټر په دې لاره باندې ودري او یو میپس راواخلي او ګوري پکې چې په کومه لاره باندې لاړ شم نو دا منیجر ورته وایي چې د فیکټرۍ لاره باندې راشه او دا کیمبرلي لږ سوچ وکړي او بیا خپل ګاډی ته د فیکټرۍ لارې ته تو کړي او په دې لاره روانه شي او دا کیمبرلي چې لږ صبر مزل وکړي په دې لاره باندې نو ته دې کال کټ شي او دا په د خپل موبایل کې سیکي چې دلته کې نیټورک نه وي او دا چې د خپل موبایل ته ګوري چې دې کې ته د موټر مخې ته څوک راشي او دا کیمبرلي یې په موټر باندې ووهي او دا کیمبرلي د خپل موټر نه راکوزه شي او ته د کس خواته ورشي اصل کې دا یو سړیخور وي او ته دې سړیخور نوم وي برادر او بیا د سړیخور په دې کیمبرلي باندې حمله وکړي او ډیره زیاته یې زخمی کړي او بیا دا کیمبرلي د موټر طرف ته روانه وي چې دې کې یو بل سړیخور راشي او ته دې سړیخور نوم وي 3 فنګر او د 3 فنګر سره یو تبر وي او دا کیمبرلي په دې سر باندې ووهي او په میاز یې دوه کړي او ته دې کیمبرلي کاته ختمه شي او بیا سین چینج شي او یو ریټایر آفیسر وښایي او ته د نوم وي ډیل مورفي او دا ډیل په دې ځنګل کې یو ریالټي شو کوي او ته دې شو نوم وي اپوکالیپسو او په دې شو کې نور کسان هم شامل وي کیمبرلي ایم مارا ایمبر الینا جونزي نینا جیک نیل او بیا دا ټول د شو دپاره تیار وي خو دا کیمبرلي جینۍ اوسه پورې نه وي راغلي او دا کیمبرلي جینۍ هغه سړیخورو مړه کړې وي نو دا پروډیوسر دې مارا ته وایي چې ته د کیمبرلي فضای باندې کار وکړه او دا مارا ورته ها وکړي او بیا دا ډیل ټول دوه کی او هر یو ټیم کې دوه کسان کی او دا ډیل ټول ته یو چیلنج ورکړي چې تاسو ټول باندې ځنګل کې خوراک پیدا کوئ او په دې ځنګل کې کیمرې هم ولګي او هر یو کس باندې هم کیمرا پیټ کی چې دانیل هلک په دې ټولو باندې نظر وي او بیا دا ټول چیلنج د فاره ځنګل ته وردن نشي او شو سٹارټ شي او بیا سین چین شي او دانیل دې ځنګل کې ولاړ وي او په کیمرا کې اوښایي چې دا 3 فنګر په د شا نه راشي او دانیل په دې مرو کې الاړ کی او مړ یې کی او بیا دا ډیل اوخه چې د ځنګل کې د گیم سیټ اپ کوي او بیا دا ډیل ته د ځای نازي او دا په خپل بایک باندې کینی خو ته د ډیل بایک چا پنچر کړی وي او بیا په دې ډیل باندې هم د غشو غزاري وشي او دا ډیل په دې ځنګل کې منډې کی او یو بوټي پناه ځان پټ کی چې دې کې په دا 3 فنګر د تبر غزار وکي او دا ډیل هم په 3 فنګر د چاړې غزار وکي او دا چاړو 3 فنګر کې وردن ناشي او دا 3 فنګر چاړه روباسي او خپل وینه سټي او مزه ترې اخلي او چې دې کې د شان یو بل سړیخور راشي او دا سړیخور ویفا او دا ډېر په خوله باندې ووخي او بېهوشه یې کړي او بیا نینا او مارا ته یو بل چیلنج ملو شي او دا چیلنج وي چې تاسو د سیند خواته لاړ شئ او دا چیلنج پوره کړئ او نینا او مارا دا چیلنج پوره کړي او دوی چې واپس را روان وي نو دا مارا الینا او ایم سی کی او دا مارا په ځمکه باندې کینی او ډېره زیاته خفه شي ځکه چې دا ټول هر څه د مارا د ایم د فاره کول او بیا ایمبر او جونزي ته په دې ځنګل کې پخه شوې غوښه ملو شي او دوی وایي چې دا یو بل چیلنج دی نو دا دواړه دا غوښه راواخلي او ته د نورو خواته یې راوړي او بیا دا مارا ته د ځای نه تلل غواړي نو دا نینا او مارا په دې ځنګل کې یو کور سیکي نو دا دواړه د کور ته وردن نشي او دا دواړه په دې کور کې موبایل ګوري چې دوی ترې کال ملو کی نو دا نینا او مارا په دې کور کې د څلور څلورو تصویران سیکي او دا وی فا ما برادر او سیسټر او چې دې کې د کور ته یو دوه سړیخواره را دن نشي او دا وی ما او سیسټر او دا ما وی پریګننټ او دې کې لږ ټایم پس ته د ما بچي وشي او دا ماشوم داسې عجیبه شان شکل وي او دا نینا او مارا ورته په ور کې ګوري چې دا سیسټر یې سیکي نو دا نینا او مارا ور بند کی او د ورته یو بیټ ولګي چې دا ور کولو نشي او دا نینا او مارا ته د کور نه سچل باندې او تختی خو ته د کور ټولې کړکۍ وي بند او سیسټر هم هغه ور بار د شان وخی او بیا د نینا او مارا زړه نه وي خو بیا خو په دې لیټرین کې سوري وکي او ته د کور نه بخر روزي او دا دواړه ته د کور نه د ځنګل ته منډې کی چې دې کې دافا سیکي او دافا په یو تبر باندې غزار وکي او دا تبر ته د مارا سر کې وردن نشي او نینا د خپل ځان بچ کېدو د فاره د مارا په دې ځای باندې پریږدي او داسې منډې وهي
او پاره شي او ته د ماره ته د سر نه ته روباسي او دانې نه پسې ور روان شي او دانې نه په یو ځای کې پټه شوي وي چې دې کې د فاخ هم د نینا خواته راشي او اخوا دې خوا ګوري چې دې کې په یو ټرک کې دا ما راشي او د ټرک باندې ماره هم تړلې وي او دا ما پسې راغلی وي او دا ما او په ټرک کې کینی او ته دې ځای نه روان شي او دانې نه هم بچ شي او ته دې ځای نه وتښتي او بیا سین چل شي او ام او الینا وښایي او دا ام ته د الینا خوا نه لاړ شي او دا الینا یوازې پاتې شي او دا کوم بره د سلیخور چې وي دا ورته په دې بوټو کې ګوري چې دې کې دا سسټر راشي او دا سسټر ډېره زیاته جیلس او غوسه شي او دا بره د سلیخور راګیر کړي او دا الینا د دې په شور باندې پوه شي او خپل پیټ اچي او ته دې ځای نه تښتي چې دې کې دا سسټر راشي او په دې الینا باندې حمله وکړي او دا سسټر د الینا په چاړه باندې داسې وهي او د الینا دومره ووخي چې د ملا اډوکې یې ښکاره شي او د الینا خمله شي سین چین شي او خلشي دا ډیل الټا راځوړند وي او دا 3 فینګر ته د ډیل مخې ته ولاړ وي او دا 3 فینګر د خپل خوراک د لپاره تیاری کوي او چې دې کې په او ما په یو ټرک کې راشي او دا ماره ډیډ باډي دلته کې پرېږدي او ته د ځای نه واپس لاړ شي او بیا دا 3 فینګر ته د ډیل خواته ور روان شي او چې څنګه یې په چاقو وهي چې دې کې دا ډیل دا 3 فینګر وهي او دا 3 فینګر په ځمکه باندې راپریوځي اصل کې دا ډیل آرمي آفیسر ریټایر شوی وي او بیا ته د دواړو منځ کې ډېر زیات جنګ وشي او اخره کې دا ډیل ته د 3 فینګر نه ټوپک واخلي او دا 3 فینګر په دې سر باندې اولي او بیا دا ام د خپل ګاډي خوا لراشي او دا ام دا کیمري ګوري چې دې کې دا ګاډی روان شي خو ام ته ښکاري چې دا ګاډی نه روان کړی دی خو چې څنګه ام یې وګوري نو دا ګاډی ما او فا روان کړی وي او دا فا په د ام باندې حمله وکړي او د ام کې غشې وردننه کړي او ډېر زیات زخمي یې کړي او بل سایډ ته امبر او جونزي او جیک ناست وي د هغه باربیکیو نه مزه اخلي چې دې کې دا نینا راشي او دا نینا ورته ټوله کهاني بیان کړي خو د جوزي ته ښکاري چې دا د نینا ایکټینګ کوي اصل کې دا موږ د دې ګیم نه ختموي چې دې کې دا امبر په دې خوراک باندې یو ټیټو سیکي او دا ټیټو وي د کیمبرلی اصل کې دوی د کیمبرلی خپا خوړلې وي او بیا دا ټول د خپل ګاډي طرف ته د ځای نه روان شي او کله چې دوی د خپل ګاډي خوا ته راورسي نو دلته کې د دوی ګاډی نه وي او بیا دا ټول د خپل ځان بچ کېدو دپاره د هغې فیکټرۍ طرف ته روان شي او بیا دا ډیل هم دې کور ته راورسي او دا ډیل په دې کور کې یو بوډا سړی سیکي او د دې سړي نوم وي میناړ او دا میناړ ته د سیریز لومبي پارټ کې د ګیس سټیشن مالک وي او دا ډیل خپل زخم ګنډي او دا میناړ ورته وایي دا ټول سړي خوارو ته د کیمیکل فیکټرۍ د وجې داسې شوي او د میناټ چې کله پته ولګي چې 3 فینګر د ډیل مړ کو نو دا میناټ په د ډیل باندې حمله وکړي اصل کې دا 3 فینګر ته د میناټ زوی وي خو دا ډیل ته د میناټ په ملا کې یو بم پیټ کی او اور ورته بل کی او یو غټ بلاست وشي او د بلاست سره میناټ زره او بیا دا ډیل ته د کوم نه د جنگ سامان راواخلي او د سلیخورو پسې ور روان شي او بیا د سلوونه په د ځنګل کې د فیکټرۍ طرف ته روان چې دی کې دوی د سچغو اوازونه واوري او دا وی برادر او سیسټر او دا برادر او سیسټر په دوی باندې حمله وکړي او دانینه دوی یوازې پرېږدي او ته دې ځای نه وتښتي او دا درې واړه سیسټر او برادر سره مقابله وکړي او ته دې ځای نه دوی هم وتښتي او دانینه په دې ځنګل کې منډې وخي چې دا په یو کنده کې ور پرېوځي خو دانینه ډېر زیات کوشش وکړي خو ته دې کندې نه واپس راونځي او بیا دا جیک امبر او جوزي ته وایي چې تاسو د فیکټرۍ طرف ته ځئ او زه نینا پسې ځم او بیا دا جیک د نینا اواز واوري او د نینا خواته راشي او دا نینا ته د کندې نه بهر روباسي خو ته دې دوران کې ته د جیک شولډر کې پرخ راشي او بیا دا دواړه د یو ګاډي اواز واوري او ته دې ځای نه منډې کړي او دوی چې لږ صاحب المزل وکړي نو دوی سیکي چې دا لاره ختمه شوې وي او لاندې سیند وي او دا سیسټر هم راورسي او دوی ته خپل ټوپک ونیسي نو دوی سره بل اپشن نه وي نو دا دواړه د سیند ته ټوپ کړي او بیا د امبر او جوزي د ځنګل کې روانو چې دې کې ته د جوزي خپا په یو ټریپ کې راشي او دا امبر د جوزي د ښکلاوېدو کوشش کوي خو د امبر خپا هم په یو ټریپ کې راشي او دواړه راځوړند شي او بیا له ټیپ پس دافا او برادر راشي او چې څنګه دافا د امبر او جوزي اولي چې دې کې دافا د برادر له مخا ورکي او ورته وایي چې تی اوله او دا برادر یو غشي ته د دواړو په سترګو کې وردننه کړي او جوزي او امبر دواړه مړه شي او دا جیک او نینا د فیکټرۍ ته راورسي او د فیکټرۍ ته وردننه شي او کله چې نینا د المارۍ کولو کې نو سیکي چې یو وړه ماشومه د المارۍ کې مړه پرته وي نو دا نینا ډېره زیاته ویریږي چې دا ځای خو سړیخوارو نه دی پرېښی او بیا دا نینا ته د ځای نه تښتي خو دا جیک دا نینا ونیسي او ورته وایي چې اوس به امبر او جونزي هم دې ځای ته راورسي او بیا دوی په دې فیکټرۍ کې ډېر زیات ګاډي سیکي او ته دوی ګاډی هم پکې ولاړ وي او ته د ګاډي نه د ام اوازونه راځي نو دا دواړه د ګاډي خواته ورشي او دا
دا جیک وردن نشي او دانینه بخار پاتې شي او دې کې دا فا او ما راشي او دانینه ګیره کې او ځان سره یې بوزي او جیک وي دننه. نو داسې کې چې اوازونه د کمپیوټر نه راځي او د کمپیوټر کې دا ماته د ام نه سر کټ او چې څنګه جیک شاته وګوري چې دې کې دا پا ولاړي او جیک هم ګیر کې او بویځي او دلته کې اوس ډیل هم راورسي او بیا ښایي چې دا نینه په یو کرسۍ کې تړلی شوي وي او ته د جیک خپې او لاسونه تړلی شوي وي او راځوړند وي او بیا ته د سلیخوارو د خوراک ټایم شي او دا ټول په شریکه د خوراک نه مخکې څه عجیبه شان خبرې وکړي. نو دا بده د نینه ته وایي چې ته وخوره. نو دا نینه ورته کنځلې وکړي او د برادر له پې غوسه ورشي او ته د نینه په خوله کې په زور باندې د خوراک وردن نه کړي. اصل کې دا فیکټري ته د سلیخوارو کور وي او بیا دا ډېر د نینه او جیک طرف ته را روان وي چې دې کې څه ماشین اواز وکړي او دا ټول سلیخوارو د خپل کمرې نه په منډه بخار رودي چې دا اواز څه وکړو. نو دا ډېر په یو ټریپ کې دا برادر او سسټر گیر کی او دا ډېر په یو غشي کې یو بم تړلی وي او دا برادر او سسټر په دې غشي باندې اولي او دا دواړه زاره شي او بیا دا ډېر د نینه او جیک خواته راشي او اول نینه را کولو کی او بیا دا جیک خپې او لاسونه کولو کی او دې کې دا فا راشي او په دې ډیل باندې د شانه د غشي غزار وکي او بیا دا ما راشي او د ډیل کمرو کې کانټاتار ور واچوي او دا ډیل خو مړ شي او دا ما د فاته د سسټر او برادر کپړې او خای. نو دا فا ډېر د غوسه شي او د نینه او جیک پسې ور روان شي او دا نینه د فیکټرۍ نه بخر روزي خو دا جیک په غلطۍ کې بلې کمرې ته وردن نشي او دا فا او ما جیک گیر کی او د ماشین ته یې ورلړه کی چې دې کې دا نینه ته د جیک چغې ووایي او دا نینه واپس راشي او ته د ما په مرۍ باندې خوله کېږدي او غوښه ترېنه کټ کړي او دا نینه دا فا په د ماشین کې ورلړه کی خو ته د فا یو لاس د ماشین کټ کی خو دا ما یې زر بچ کی او بیا دا نینه د یو ماشین بټن ووهي او غټ شان لرګي راشي او دا ما او فا په د ماشین کې ورلړه کی او دا دوانه د ماشین قیمه کی او بیا دا نینه او جیک هغه د کیمبرلي ګاډي کې کینی او ته د فیکټرۍ نه روان شي او بیا ښایي چې 3 فینګر اوس هم ژوندی وي او هغه سره د ما بچي وي او د ماشوم په خوله کې د 3 فینګر د ماره ګوته کېږدي او دې سره د کهاني هم ختمه شي. امید کوم که چېرته د کهاني هم خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ.